ټولو مسلمانانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی وای چا چې په دنیا کې د الله تعالی یو کور جوړ کو نو الله رب العزت به د لپاره په جنت کې یو کور جوړ کړي نو دغه ورونو مسلمانانو چې په لندن کې مقیم دي هغه حاجي صابر خان دی یا ایمل خان دی او یا همدارنګه مهاجرین کومه ته اوسېږي په لندن کې مقیم هغې دي هغې کومه چانده کړې ده خلکو نه پیسې راغونډې کړي جومات دپاره چا ورکړي دي چا په دې کې دلالت کړی دی ځکه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی الدال علی الخیر کفاعله دې کې چا چې قدم وهلی د هغه هم د شری لکه هغه چې پیسې ورکړي او چې پیسې ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چا چې جومات جوړ کړه الله تعالی دته په جنت کې کور جوړوي ډیره مننه کوو چې تاسو د الله د رضا لپاره دلته موږ یو ډیر غریب قوم دلته پروت دي چې قریه الکوزی په نامه په مرزه کې پراته دي تاسو موږ سره ډیرې همکاریانې کړې دي او الله مې عزتمن او سولۍ لره او د هر څوک هر چا نه چې تاسو درخواست کوئ د کومک د دې الکوزی قریه لپاره خصوصا د نور لغمان لپاره او تاسو د الله پاک په دنیا او آخرت کې کامیاب او سولۍ لري نو موږ داسې فکر وکړو که نه زه درته وایم چې د الکوزی قریه کې یو 20 ځمکه څوک نه لري او داسې مسجد جوړول موږ ته چې اوس دا موږ ته جوړېږي دا موږ ډېر غټ افتخار دی دا د دې سپین ږیرو دې مشرانو دې علماو برکت دی چې موږ جوړو او تاسو د الله عزتمن لري خدای دې په سر او مال تاسو برکت کړي خدای دې په آخرت کې تاسو ته په کار کړي چې تاسو موږ سره کومک وکړو او موږ د الله کور جوړو خدای دې تاسو ته آینده هم داسې توفیق درکړي چې تاسو د الله کورو سره کومک وکړئ او خدمت وکړئ الله هم ژوندي لره سرلوړي اوسئ برادرای که در لندن مقیم هستند و به این مسجد جامع الکوزی قریه و مرزی ولایت لغمان کمک کرده خدا یار اجر عظیم بده بالخصوص گروپ مهاجرین مقیم لندن گروپ اخوه با مشری ایمل خان و همچنان حاجی صابر خان خدا یار اجر عظیم و ده هم دای دنیا بتا هم دو دنیا بتا ای کمکایی که به ملت غریب بیچاره ای اطفال کلش دامینجا مدرسه میخوانه و نماز میخوانه مسجدش امی چند ماه امی تو منتظر ازی بود که یک دوستا مسلمانا برادرها کمک کنه و با سر برسه دیگه اینمی کمکای شما امروز یک قسمتش آمد اینجا تخلیه میشه و عکسایش شما دیده متبقیش هم آینده میرسه تا ختم کار انشالله این مسجد به کمک شما تکمیل میشه خدا شما را زنده داشته باشه از هر بلا و مصیبت خدا شما را نگاه کنه و که شما خیر و سعادت و کامیابی ای وطن میخواهی خدا شما را از منجا در لندن کامیاب موفق
با صحت داشته باشه. خب امی کمکه که حاجی صاحب صابر خان و این دو گروپ کرده، این 558 بوری سمت است، 558 بوری تا ختم کار که فرش میشه، پلسترم زیر میشه، گلکار ماسیبه کرده او را برش آوردم و 7 موتر ریگ است، 22 متر کرش است او را برش خریدیم. یک موترش آمد متبقیش در راست می آید دیگه. اینمی مواد یا ضرورت داره، آینده پیسیش باقی مانده، اگر آینده ضرورت داشته او را برش اکمال میکنیم تا این مسجد بخیر، تا روزه تا عید بخیر، نماز عید اینجا خاص خواندن خیر ان شاء الله. خیر ببینید.